لیدونکو ستړي مشه خدای دې وکړي تاسو به روغ وای. اختر به مو په خیر پیل کړی. دا د قربانۍ اختر دی ځکه د قربانۍ اختر نه مخکې لکه کوچني اختر ته خلک ډېر لیواله وي خوشحاله وي ځکه هلته روژه وي خلک ځپل شوي وي یا ګرمي یا لوږه تنده که نه. خو بیا موږ هر اختر کې بېلابېلې تفریحي برنامې ستاسو لپاره جوړوو څو ستاسو په خوله خندا او ستاسو هغه څو شېبې په خوشحالیو تېرې شوي. نو زما سره نن په خپرونه کې یو هغه کس ته چې په ټولنیزه میډیا کې شاید تاسو لیدلی وي هغه د دغه طنزیه خپرونې یا هغه د دغه د فیسبوک لیدونکو لپاره چې د کومې خپرونې جوړې کړي دي هغه به تاسو لیدلی وي. وحدت لونګ په ټولنیزه میډیا کې یو ډېر فعال ځوان دی. د په ټولنه کې بېلابېلې خپرونې هغه طنزیه خپرونې چې د لیدونکو لپاره د خلکو لپاره یعنی جالب دي او له هغې ډېر څه زده کېږي چې یوه ښه بېلګه هغه د په ناقانونه توګه نورو هېوادونو ته قاچاق باندې تلل هغه یوه ډېره زبردسته دوی یوه تمثیلي ټوټه جوړه کړې وه. په هر حال نور له دې زیاته پوښتنه به موږ له ده کوو ځکه چې د څومره وخت کېږي په دغې برخې ته یا دغې برخې ته وردنګلې دي او په دې برخه کې دوی څومره کار کوي دا او دته ورته پوښتنه موږ له لونګ صاحب څخه کوو. لونګ صاحب لومړی که د اختر مبارک او بختور شه. مننه درمان صاحب تاسو دا مبارک وي. تاسو د تلویزیون ژمن ټي وي ټولو لیدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلې سلامونه احترامات او د اختر لوی اختر مبارکۍ وړاندې کوم. الله دې وکړي چې اختر یې په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړي. ښه شل اوسه ډېره مننه. لونګ صاحب موږ تفریح خپرونې ټولو لرو دغه اکثره اختر کې که نه د لیدونکو لپاره څو هغه لیدونکي څو شېبې په خوشحالیو تېرې کړي وي. څومره وخت کېږي چې تاسو دغه ټولنیزه میډیا کاروئ؟ لومړی په دغه برخه کې ورته تاسو پوښتنه وکړو. والا درمان صاحب تقریبا 8 میاشتې کېږي چې موږ د تمثیل په برخه کې کور کوو په فیسبوکي طرفه. دنه زیات وخت نه کېږي 8 میاشتې کېږي تقریبا. له دې مخکې د ټولنیزه میډیا کاروله فیسبوک یا مسنجر واتساپ دا خو تقریبا 8 کوله کېږي چې کاروم خو ویډیوي تمثیل چې دا د 8 میاشتې کېږي چې دې برخې ته راغلي یو. دې برخې ته بیا چا وهڅولی چې دغه برخه تاسو تعقیب کړئ؟ والا دا خو موږ ډېره دي سټارټ وخوستو یوه ورځ څو ځوانانو سره ناست وو ولته مایپل و دغسې مزدګري کې بیا مو یوه ویډیو جوړه کړه. ویډیو مو جوړه کړه بیا فیسبوک ته جګه کړه. فیسبوک ته مو کله جګه کړه سبا ته هم بیا بله جوړه کړه خو دغسې ورو په ورو مو سټارټ وخوسته. خیر مینوال جوړېدل لیدونکي نور مې دمه ورکړه. تاسو ځینې پوسټونه کوئ هغه وروستیو کې یو هغه په څوکۍ تکیه کلام سهار په تبرګي وایم که نه دغه ډول یو هغه ما ته ډېر جالب وي که نه هغه کله چې ما ته په دغه ټولنیزه میډیا یا فیسبوک کې راشي که نه زما لپاره ډېره جالب وي. دغه ستاسو تکیه کلام دی که فقط دغه د لیدونکو یا د کتونکو لپاره ستاسو دغه یو د دوی د خوشحالولو لپاره دغه کوئ؟ درمان صاحب دا مو خپل تکیه کلام ده او د لیدونکي د خوشحالۍ لپاره دغه لیکم. دا ډېر وخت کېږي چې مو تکیه کلام د ډېر ملګري اړتیا چې مو سره مخامخ شي اړتیا چې سهار په تبرګي وایم څه ول ده. نور تکیه کلامونه چې ستا ډېرې کاروي او د خلکو خوښ وي کوم دي؟ والا درمان صاحب ډېر دی خو ځنه داسې وي چې کلیوالي وي که نه د تلویزیون پرده نه ښودل کېږي او خپل منځي ګپ وي د ملګرو ډېر دي. داسې یو پوسټ چې جالب وي او لیدونکي ډېر خوښ شوی وي یا د فیسبوک د ملګرو او په هغه کې یو جالبوالی پرته هغه به کوم پوسټ وي؟ مو پوسټو کې پوسټونه خو والا ډېر دي درمان صاحب. مو ویډیوونه پوسټونه ډېر دي ځکه چې ډېر وخت کېږي چې زه فیسبوک کاروم. په ویډیو تقریبا 40 تانه دي نو مو ته داسې معلومات نه کړي چې لیدونکو ته پاته لګېږي چې دوی ته کوم جالب ده. هغه په اړه د یو پوسټ کړی و هغه د شاعرانو په اړه داسې یو شعر و څه و چې ته ویلو هغه څه ډول پوسټ و چې فکر کوم داسې چې دی چې هغه د زل په د لرګي لرګي داسې یو څه هغه د پکې ویلي بلکل هغه و دا هغه برګه وکړو چې اوس نن سبا چې کوره روزي 2-3 شعرون وي ای شعر کا پیاره دی با نس څه خوای باز ځون په شعرونو کې تیروي شعري هو چې ډېر غټ لوړ مقام درمان صاحب نو د نسخات په ډول ما هغه پوسټ کړی و چې چاته وهین مې نه و چې چاته وهین وکړم. پوهېږم رښتیا د ما وړاندې یادونه کوي تاسو هغه جالب وي. لیدونکو لونګ صاحب په دې خپرونه کې به هغه د جالبې ویډیوګانې هغه تمثیلي ټوټې چې د په ټولنیزه میډیا باندې خپاره کړي دي هغه به تاسو ته ښیو. لیدونکو وحدت یا لونګ صاحب په ټولنیزه میډیا کې دی ډېر خندونکي کیسې لري که نه یا جالبې ویډیوګانې جوړوي. لونګ صاحب عموم که دومره خوشطبیعت یې که داسې په زړه کې یا په فکري لحاظ که نه داسې د خفګان نه خود په تا کې اوس نه ښکاري لیکن خفه وي په ژوند کې؟ والا درمان صاحب خپه خو هر وخت خپه وم خو دا بنډار چې یا واده وي فیسبوک کې وي ملګري خندوم خلک خو زه خپله چې وم ډېر خپه وم ځکه چې زه خپله ډپریشن لرم یعنې که یقین دې شي چې زه په شپه ورځ کې 15 منټه خوشحالي زه نه پېژنم. والا ویل ستونزه څه شی ده؟ ستونزه خو داسې ده چې افغانستان د ته خپله معلومات شي و طرف ژوند چې دا ژوند ته برابر نه دی کوم وسایل
مسایل چې ژوند غواړي اړتیاوې وي په افغانستان کې نه برابرېږي غربت دی بل ژوند نه به خلکو ته ډېر زړه خوري چې بازار ته ووځي که نه رقم ته خلک وي نو خامخا سړی خفه کېږي یعنی خفه ډېر وي که نه بیخي ډېر خفه وم او د کومې جالبې ویډیوګانې جوړوې فقط د خلکو د خوشحالتیا لپاره د خوشحالتیا دپاره جوړوم هغه نظر وه چې څوک ډېر خوندي که نه ناخفه وي یا ډېر خلک خوندوي نو موږ هغه لیبلو که نه ښه هغه کسان چې تاسو سره ملګري دي هغه څه ډول دي هغې خصوصیات څه ډول دي خصوصیات چې ډېر نږدې ملګري مې دي په مو نه پوهېږي چې دا په کوم حالت کې ده مو درخ کوای شي هر وخت پوره خو ډېر ملګري چې مو سره نږدې نه وي پوتې بیا په مونږ نه ټوکې ټکاره به هم کوو که نه خوب د ورځې ډېر کې که د شپې ډېر کې یاره درمان صاحب چې کوم ټایم ته لایا وم ډېرې که چې کوم وخت لایا وم بیا خوب ډېر که لیدونکو په دې ځای کې یا هممهاله اوس د وحدت لونګ صاحب هغه جالبې ویډیوګانې چې د په ټولنیزه رسنیو کې ډېر لیدونکي لري او خلک خوښ شوي دي هغه ګورو بیا هم زموږ خپرونه دوام لري له ده به موږ نورې پوښتنې هم لرو زموږ سره خپرونه تر پای وګورئ خوند ترې واخلئ یاره سلټې لره وړه مې تاجکستان نه غوښتي وو خو چې څوک مې ورته وکړل دا مکمل والا چې په زه په تا کې لوړم زه خبر یم ته ډېر ستر کاروبار دی بس قربان دې شم یار یاره اول ما بچای تخته چی شوي دي بدې دورر نه وغوښتم بدي تو د مڅه کوي ما اول ماتې نه ویشتله ده یاره عثمان نن مې د ډېرې بدماشۍ نه والا چې 200 شپږ ډوکي مکمل خوږي دي نه څرګې نه منم بدماشي تو بدماشي مونږ منو وسړیا څرګې نه منې مونږ نیم خوش خوږي بیا یې ته نه منې مو بدماشي به خدا منې څنګه بدماشي دې منم هغه دې او دا دي په تلیفونه کې چې کې یوه سټوري وربندوم بدماشۍ سټوري د ډېر وخت کېږي چې نه د مهربان خلک بیا چې دا چیرې ورغله چې لږ بیا خلک مال کوټ ورغلم ته خو پاتې دي صحیح بالکل بالکل تاسو ته زلزله ده یاره باندې د مالې صاحب نن ډېر نو واخو خدای چې ځکه صاحب خپل مالې صاحب پټای کې ول راچوا ماکا تاسو په یو رټو وسته کوي وسته تاسو ته راځي ګوري غما مردا اورم دا بچی شي خدای په افغانستان کې څه هغه د ولا مالې صاحب اروشي ولا صاحب تللی ما صاحب نه صاحب نه یې ستړي نه مانه سره چې لا ورځ کې پاره کې چیرته ستړيږو چیرته ستړيږي سبق نه یې جکشا ته پرون ول نو واخره ولوي مانه صاحب ټیکټار په پنچار وو چې ټیکټار دې پنچر وي مخمر چې څوک مکتب ته مانه صاحب شپې لسانه دو شپې لسانه دو بل وخت تیر ته ته پینځو خای واه نه وکړه خان ملیم صاحب سپای ملیم صاحب پښه ملیم صاحب نماز رایا ملیم صاحب نماز رایا کنا بیا دبا جکشا ملیم صاحب تول نو واخره ول ریمون چا کې بیا کاړي واو راکوه کامل ته کنا شرګي بیا کړي واغه مو راکوه دلای جکشا لام منا چیا لام منا لګو او نو کنا لګو جکشا غاب منا چیا گجانا کنا جکشا میم منا چیا منګړی دا کنا جکشا په منا چیا پیاس کنا خدای مخالو کا شالو خدای وای چې خني خدای ما بیا دبو او داسې کو چې امتحان خولم سیدو امتحان خولم چې کوم یو نه کوم شو بیا شکایت حق نه لري ځکه چې تاسو نه کسای نه چې نه کوم شوي بیا لوړ شي نه تاسو مورا بچا خاطر تاسو جکشای چې امتحان په سمنا کې باندې ځکه اونکو امتحان ته چمتو یای مشکل خو نه لري نه کول ورکوونکی نه کول اخیستونکی دواړه کامیاب بس صحیح الګوي سره دې سولونه خبرون نه ویل ملیم صاحب صاحب او چیرته مونږ چې شپږ نمبر پر دې ته ولې غوړي ملیم صاحب خود 2000 روپے کو دیتا باس دي 2000 روپے شپږ نمبر دې شپې د نورو ته ونه یې صحیح صحیح ملیم صاحب سره سولو کې خو مشکل نه لري ګرون بنوي ولا ګرون دی ملیم صاحب
اچھا تو ما نه شپیته نمبر ته ولې معلوم غیب دي ته ومانه لونګای نشته لا شپیته شپې د نور ته ونه یې سولو کې وزن چې مشکل ډېر لاره یا نه ارزون دي ولا من سلیم را ګرون شي لګ ناکل پکې کې ناکل نه شي کې ګوته نیولې چې ورته وخلې تو تر چی کې مخه ویني چټونه متوقع چې ګټونه په خپل شپته د شي د نور ته ونه یې کسان کاو سمونه څه دي مله سه ولا دومره صاف ګرون سرونه دي سړای نه پیږي بيخي داسې وکړه چې ځون کې مخه ویني ویني نه وینم مخه په هسپتال مره د لګو چې ورته وکړه یو جوړه ته نه مله د نور سره ساونه کې چې دایو د مطالعه کې سره صحیح هسپتال شوی ها تارې دې ته ولې کوي چې پال دې تا ټولو کې لایق ټولو کې مشکل نه لري ولا من سپټر ګرون دي چې ګرون وی لاري وکا چې وکړای د نور کسانه ما چې ځون کې مخه ویني چې ورته وکړي عمل سپټر چې ورته وکړي یو خخ ولا واسکار دي زما می جوړ شو هسپتال مره دې شو چې د نور ته ویلي خلای دیس پر دې سلام سولونه مو حال کړل سولو حال کړل بیړو سم زون د خدای په غضب کا کار کړو ټول تشپیته لګاو هڅه خشول د دوه ورځې ژوند د سړیا شپیتاو نو شپیته ولګول خدای به چانه راغلی ولا کلندر نو سوزه چې نمره با وخیو اوس دا وینم چې د سیم کې ځان ول نمره شم مده په پرچا نمره خپل پرچا می خپل چې تا کوم ملين سيبار نانا وتو نمرة خانة بوا كنا ولا وبيخي ولا عرصاي كنا كسي ولا عرصاي ناس تيرم كنا سوول ده خير شو زمان سيب تصاير خير وان شوف تاي بازار كمان سيج تخاوي ملين سيب صعب ورد رجع صعب بس جارد شو نظر دخل على خاو ملين سيب واسكار دير فلا نسرب قربان قربان ساخته نو غي دي کړي بس جارد ملين سيب ساخته جوړا دی وګستي والله بس خدا هم ملګرو برکات ده ملين سيب ټنه څنګه لکه چې خیر خاتمه خاتمه نه ته فاته ولې کېده ساري ملين سيب اساس خلیل خبره وکړه نمرې ته خیر وګ ولې شي ټول راوي شي عبد الله سيب شپتا نمرې محبلا سيب شپتا نمرې زنده باد اسیم الله سيب وجه شپتا او نو مصطفی سيب شپتا نمرې یاد شمه زفر سيب شپتا نمرې ومنه سره دا څه راکړي چې تاسو چټول ته شپته نو مې کړی دي پال پردای می پیواسته کا کتل دا ګناه دا بیا خو نو په واسطه هغه ته تاسو مو خطوط په بازار باندې منای چې کوم دې سم ملين سي دا کسی اوس ما کا سیندا ومنه سيب مو واسکار نه لاو چې واسکار دي ته وخستو او دا خبره خو اوس ما کوي ومنه سي په دې لینک سره مې لینک دی وا مله دې اوس ما سره مې جوړاګی ته وخستو دا چې شوی دې مو په ټول څه کډاره کړی اخو زکه غوړی ملیم صاحب زکه غوړی ساتي خو خبيام لیدونکو ستړي مشي اختر شپې ورځې دی او ترڅنګ د وحدت لونګ صاحب سره زناستیمه کاش دغه کاری ټیم هم نن لمک سره وای دلته تاسو ته دوی هغه عمل نه تفریح برنامه جوړ کړی وای دلته هغه کومه تمثيلي ټوټه چې هغه به تاسو ته جوړ کړی خو د اختر شپه ورځ دی وحدت صاحب شاید دوی دغه د ملګرو سره په چکر تللی وي د ملګرو کورونو ته دغه د اختر د مبارکۍ لپاره تللی وي وحدت صاحب دغه څه موږ ته مو ځان خپه نه خې کنه ځکه تفریح پرونه لګ شوخه لګه خلکو په خپل باندې خنداره ولا بالکل مخاخل لوګ صاحب زه د ډېر وخت وینم کنه کله ورتل د زغه د کلی سره ناستو کنه زمون کورونه سره تا وګورم روانو مزدګر مت بالکل کوم ملګری ته ډېر جالب دی او ترڅنګ کوم ملګرو سره ډېر ناسته پاسته لري ولا درمان صاحب مو خو چې اکثره ملګری دي مور کم خوش طبيعت دي ځکه چې مطال د چا مرغۍ په وځ سره کې چې پونی سره ورته پخې نو مو مکمل ملګری خوش طبيعت دي چې کومي وسره زو وړم سره خښولوم سره خبرې کم نه وسره او کګوخه بیا چې ګوخه وم بیا زون دومره خفغان ته نه ور کوم که څه هم په مونږ خفغان روشي خو زون خفغان ته نه ور کوم په وشي زون مصر کوم یا په موبایل کې یا فیسبوک کې یا بل طریق د اختر لپاره د نوې نوې ویډیوګانې جوړ کړې دي اختر د پرم په دا خاطر ولا نکلی جوړی چې زنه وډ کې نه مصروف
زه خپله لږ مصروف وم، وزګار نه وم. داسې څو طنزیه غزل یا داسې بیتونه دې په یاد دي چې تا خپله جوړ کړي وي یا د نور نه د تقلید کړی وي یا د نور غزل د کپي پیسټ کړی وي؟ زه خپله درمان صاحب داسې غزل لیکم، وخت نو وخت طنزیه لیکم، ادبیه لیکم. ستا خو دغه اول باندې چې کله سټورۍ پورته کړم دا دمساز ډېر وي بیخي. دمساز درمان صاحب ماته بیا زیات خوند راکوي. دمساز بر ډېر ویلي کول نه غږوم. د سندرې کنه ته داسې غزل خو ورته وایې داسې طنزیه ښه غزل چې وي د مو خپل که دی تو غزل خو چې وي خو بیخي خوند وکړي. دمساز خو درمان صاحب دا طنزیه غزل نه دی، زه خپل غزل ته وایم. یا چې ښکلې په داره کام زړګي کرچ کوي لکه بزګر چې خپل پټي کرچ کوي. ښکلې په داره کام زړګي کرچ کوي لکه بزګر چې خپل پټي کرچ کوي. او غزل به ډېر لیکي منم خو وحدت لونګ ډېر صحیح کرچ کوي. څومره عجیب او بل داسې جالبه ټاپې او داسې غزل نور درمان صاحب ډېر دی والا خو ذهن نه مې وتلي دي ګنې دومره ډېر دي چې بیخي ډېر دي. کتابچه کې دې لیکلي دي؟ کتابچه کې نه فیسبوک کې سره وي ډېر وخت. نو دا خو که درنه ورک شي بیا دا خبرې خو بیا نه رسي. نه نرسي خو نه، خو انشاءالله سوتل شوي دي فیسبوک کې وي چې ما اکاونټ یې مانځه لوټ شي خو بیا خو ویډیو هر څه یې مانځه سي. ښه دغه تو خپل فولډر چې په ذهن کې جوړ کړی دی کوم فولډر دی هغه خو شی نشته؟ دا کې والا که داسې خاص شی بیخي نشته. فارمټ مې ورکړی دی؟ فارمټ مې ورکړی. صحیح ده. او مونږ لیدونکو بیا مونږ یادونه کوو وحدت لونګ صاحب دی مونږ خپرونه ډېره جالبه وله خو بیا متاسفانه به ووایي چې دغه د کوم کاري ډله چې واده سره چې په دغه طنزیه برخه کې ګډون کوي هغه وړاندې یو تاسو یو خپرونه جوړه کړې طنزیه هغه مو جوړه کړې وه هغه لاو کې چې بوخت وي که نه هغه څه ډول وه؟ خو درمان صاحب که فکر دی د کلو کې چې څوک لاو کې بیا داسې سړک ته نږدې وي نو خال چې په تیرې کې سلام وي ته چې بیا خدمات غاږ نه وي ته کي څه وي چې سړي لږ زړه ډوډاوي نو خو لاو ولا ته لاو نه کي ځکه چې دومره خو دا پاته لګېږي چې سړی روان دی نو د سلام نه سړی خولې ته رسي سلام خو چې دا څوک خولې ته نه وي نه رسي خو د لاو کې چې سړی وي بیا څه غاږ دروږي سلام علیکم خیر ته وایي چې د سره غشه به کومک سره وکړم دا نه کي چې کومک سره وکړم خالي سلام علیکم وعلیکم السلام او لاو ته دی نه پرېږدي. څه ډول هغه تاسو چې خپل هغه جوړه کړې هغه خو راته وایه؟ خو داسې و چې موږ سره څه وړکي سره وو څلور پنځه وو ولاته مو لاو وکړو بیا پردیو غنمو ته راغلو غنم چې وړه وړه مو چې څه نه یې ګنې چختانې چې وای مونه لږ لرې وو وړکو ته مې و چې مو ویني مشکل نشته ویډیو کې جوړوو پردي غنم مو لږ لاو وکړل. چوکۍ چې فکر کوم متقړې دي سخت چوکۍ خپله وه چوکۍ چې وه موته وه درمان صاحب خلکو دا فکر وکړو چې دا روغه ده او چوکۍ موته وه مو چال سره وکړه چې په کر کې د پوله چې روغه چوکۍ د موته کړه نه لیدونکو رښتیا د ما هغه ویډیو تر پای ولیدله ډېره خوندوره وه لونګ صاحب په د غنمو په لاو باندې بوخته یو کس راشي وایي لونګ صاحب سلام علیکم دا ته چې وعلیکم سلام بیا بل راشي سلام علیکم وعلیکم سلام دریم چې راشي نو ته غوسه ورغلی دی وایي بس لو نه کوي سلام چې خو د څلورم پنځم چې راځي نو بس دی هغه لر کېږدي په هغه ورسره د هغه چوکۍ داس به وکړي که نه زګور به وکړي بالکل درمان صاحب چې سلامونه خو اچوي خو راشي زموږ سره هغه وکړي ښه هغه چې دا ویډیو همدا شی به اوس به یې ګورو ځکه لیدونکي به ته تلوسه وي چې دا څه ډول ویډیو به وي هغه به تا سره وي بالکل سمه ده تا سره نو لیدونکي به یې ګوري لیدونکي بیا هم خپرونه دوام لري وروستۍ برخه کې بیا هم موږ له لونګ صاحب سره بل نور خبرې لرو. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام زمانه ستړی مشي تاسو سره 100 روپۍ در کړی و چیرې بازار ته سبق ته بازار ته سبق ته په ډېر کم زمانه خپایو تاګای سردونه سره او بابا څومره زړی د ملي یا ته و بټوا دې ته پیدا کړی و زمانه نستای دي نستای نشته ډېرې نسمانه ورځې دومره کمزوره شوی یم چې بله ورځ مړه برق نیولی وم او دا خیمه کړی مړیا نشي چې مې کړی دې نشي مړی دارې وکړه چې کور نه وچه مړی دې سره وخت سرګردان چا وخت هوټل مخ ته بیته وکړه ستاره کې زما سره نور جوړلای نه سمې زړګي حال دې چی دې نه یوړل بټوا لونګای پیسې ونه کې بټوا کې بیا دې نه روخوالو رحمان بابا باید دی چې پیسې در سره نه وي رحمان که په ډک بازار نه ویر چې بازار نه دی نشته کې وار روپۍ نه وکړي لونګای خو ناموس غیرت کې سات وا سرګي کوي لونګای دی وړي دی بوره کامې کسان د نه ووایي
زمانه ولما رغلو نه ولما نه تو خاندای نن سبا نیستای وقت دا ولما وقت 4000 روان وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړی ته ځای خبرګری واسه خیر دی. سلام ماشي جوړی ته ځای په خیر دی. ارڅای کنه فویزان دا نه روغلای فرمایش ته وای چې ته بیا چای پېخ کم نن داسې وکړه چې والی باید غولوم شو تعالی مون په هاوینه په بلی باید روغلم بیا هم بس کړ په خو اوس هیڅ تکلیف ته سما کوي مایر په خوای پټایو کې مې وتړای مې چې خوړل. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. لاونګ صاحب او درمان صاحب ستاسو لپاره یو برنامه جوړوي. فایدو کې دغه برنامه ستاسو خوښ شي ځکه دغه د برنامې په مابین کې یا د برنامې په یوه برخه بله برخه کې هغه د لاونګ صاحب ویډیوګانې به تاسو ګورئ که نه ځکه شاید هغه زموږ خبره تاسو ته دومره خوند در نه کړي لکه څومره هغه د لاونګ صاحب هغه چې د تفریح طنزیه برخې چې دي. لاونګ صاحب تر اوسه پورې د کوم وسایل نه تاسو رښتیا استفاده کوئ؟ وسایل خو موږ ډېر کم امکانات دي که نه بیخي په نشتې څوک دي نو چې وسایل سړی ونه لري ویډیو هروغه نرسي خوندوره نرسي ازو د ساحې ته چې ورته لوړ نشي اوس مثلا ته مې ټار ونه لرې په کلي کې ویډیو هره ویډیو نه کې خوند نه خارسي د داسې ازو د ساحې ته لوړ شي خپلې ساحې ته ورته لوړ شي ښه موبایل کمره ولرې ویډیو خارسي. تر اوسه پورې په دې برخه کې چا کومک درسره کړی دی؟ یاره داسې خاص کومک چا نه ده کړی. څو واره دلته هغه ګیله وکړه چې زموږ موبایل نه خراب دی څه خراب دی خو لیکن چا سر ښه ونه ښورولو؟ نه د موبایلو باره کې موبایل خو د مو شخصي خریم دی چا په اصطلاح نه هدف مو دغه و چې لکه دغسې څه تاسو څو ځله هغه ځینې کسانو ویلي وو چې دغه ویډیوګان هم خراب راځي څه راځي که نه تاسو ته چې د موبایل ستونزه ده خو لیکن دوی بیا هم هغه په غلي شوي کاش کله یو کس چې درته وایي چې ویډیو مو ستونزه ده که نه اول ته د موبایل ستونزه یې باید هغه په عربي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو کې باید هغه کسان چې د خوستوال چې دي دا ستاسو د ویډیوګانو چې ګوري دا خو طبعا باید د برخه کومک وکړي. والا درمان صاحب ټټار ډېر ډوبوي ډېر خلک میسیج وکړي چې دا به وکم خو بیا پسې ورک شي زه دویم ورته میسیج نه پسې کوم چې ورته وایم چې دا کور دې څرګه کړو خپله میسیج وکړي ته په میسیج ته بیا مو دا میسیج نه دی پسې کړی چې تو شی وکړه تعقیبول کا داسې چې خلک مصروف وي که نه چې یو څوک ته وایي چې مورین ته درته وایي دا کار زه کوم لومړی که زه تا ته ووایم طبعا شاید زه مصروفه اوسېږم یا زما نه خبره له یاده وځي نو که چېرته ما ته خبره یاد نه کړې ځکه تا وړاندې یادونه وکړه چې ذهنونه دومره سخت مشغول شوي دي یا په اصطلاح داسې وخت شوي دي که نه ستړي شوي دي چې هغه له یوه کس نه خپلې خبرې هېرېږي لکه تا وړاندې وویل چې ما ډېر غزل لیکلي خو اوس له ذهن نه وتلي دي هغه کسانو سره یو تعقیبي میسیج وکړه څو دغه د کیمرې برخه یا د تلیفون برخه د تاسو ته کې ځکه دا برخه کو تاسو هڅه هم د لیدونکو لپاره د خلکو لپاره یو داسې تاسو څه جوړوئ څو دوی له هغې عبرت واخلي لکه هغه په ناقانونه توګه د په کاچاک تللو هغه ویډیو مو څه ډول جوړه کړې هغه خو ډېره ښه جوړه شوې ما ته خو ډېر خوند راکړ. خو درمان صاحب موږ خپل غره کې مو جوړه وای موږ غار خو نږدې دی ځکه چې خپل کلي کې دی ولته چې لوړو وسایل نه وو هغه درشۍ مرشۍ پین شاټ هم سره راخوستل د کلبو وې نو ولته مو دا ویډیو چې وه ملا ته مو ترتیب کړه په خپل غره کې. لیدونکو لاونګ صاحب د ورځې اوسېدونکی دی د اسماعیل خیل مندوزۍ ولسوالۍ اړوند ورځې سیمې اوسېدونکی دی. زه تقریبا له څو کالو راهیسې واده صاحب موتار سره پېژنم ډېر وخت کېږي ځکه جومات ته به چې یو ځل تلو ته غواړم بلکل موږ ته کرکټ میچونه ډېر کړل کرکټ میچونه هغه سارا کې اوس خو فکر کوم هلته فامیلۍ جوړې شوي دي که نه هلته موږ کرکټ لوبې ترسره کولې. نو لیدونکو د واده صاحب سره چا چې واده ژمنې کړې که زموږ دغه خپرونه ګوري هغه ژمنه ورسره پای هغه کوي څه ډول کوي هغه په عمل کې ثابته کوي ځکه لاونګ صاحب دغه تاسو لپاره جالبې خپرونه جوړوي هغه خپرونه چې تاسو له هغې خوند اخیستی شئ بېلابېلې ښې خپرونې وي. نو لاونګ صاحب که موږ تاسو ډېرې خبرې وکړو بیا هم ځکه زموږ نورې خپرونه هم شته په اختر کې هغه به بیخي زیاتې شي ځکه ستاسو سره هغه کاري ډله نه ده راغلې چې دلته د دوی لپاره یو عملا تمثیل وکړي. نو لیدونکو له وحدت لاونګ سره زموږ خپرونه همدومره وه په وروستیو کې بیا ما د وحدت صاحب نورې جالبې تمثیلي ټوټې چې ته جوړې کړي دي هغه به په دا خپرونه کې تاسو څه ډول کوئ ګورئ خوند به ترې اخلي. نو له تاسو ډېره مننه چې تر دې وخته موږ وزغملو له دې وروسته به زموږ نورې خپرونه چې عادل جوړې کړي دي عادل صاحب تر څنګ ویاړ جوړې کړي دي زموږ هاشمي جوړې کړي دي او شاهد جوړې کړي دي او ما نورې برنامه جوړ کړي دا ټولې تاسو کتلی خوند ترې اخیستی شئ تاسو ته ښې شېبې ښه اختر. افغان یما خو انسان یما آخر وال مې ودنې حیران یما دا بیا په څه غذا به وختم
چه دی Mangi come ande. هغه مو کې هغه اصلي نشتی دو دی چیا What is that? What is that? دا خو ولا کا خلاوی دا خو ولا شین زور وی دا غلا دو Pura. اے رسیلا ریس کامر کا پرون میں بور ور کړهو یاره عثمان یو کور مشر ماشه یو کشف چې مشر سیاته بای چې کشف سی بیا خاصه افته بای ولا ته خبره خو صحیح کړی اسی مرته چې ویلر وړي دي ولا لازم کور کې میناوی ابو دي چولې د څو کوټه می والي دی پورا مر وړي دي हे ورکیا ته سیمټو نه ټاټ پوچو چې وځي ونه پړي